طالبان وايي خبریالان د ملي امنیت ساتلو په موخه نیول شوي وو. په سلامونو مو هرکلی کوم، د لا معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کابل کې د طلوع نیوز 3 خبریالانې د ملي امنیت د ساتلو په موخه نیولي وو. اوس نیول شوي 3 وړه خبریالان خوشي شوي دي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز په ټویټر پاڼه لیکلي، ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې زموږ د ټولنې دیني احساسات مجروح کول او زموږ ملي امنیت یې ګواښه. ښاغلی همراز پرته له دې چې د کومې رسنۍ نوم واخلي وایي ځینو خبریالانو سره یې ناستې وکړې، خو زیاتوي دوی له ژمنو سره خپلې ستونزې حل نه کړې. هماغه و چې اړوندو ارګانونو یو لړ اقدامات ترسره کړل. وروسته له هغه چې پرون پنجشنبې یو شمېر خبریالان ونیول شول، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارې یونما په ګډون ګڼو بنسټونو یې د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا طلوع نیوز شبکه بیا وایي کارکوونکي د هغه خبر په سر نیول شوي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز یادونه پکې شوې وه. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر نورو خبریالانو او د خبري رسنیو مشران د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه کسانو یوه ورځ وروسته له هغه نیول شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له رسنیو غوښتي وو نور بهرني ډرامې خپرې نه کړي. طالبان بیا وایي دغه کسان د نصیحت او پوهاوي لپاره وربللي دي. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نړیوال بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو پر ازادۍ محدودیت لوړې کچې ته رسېدلی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.